پر پاکستان او طالبانو د سالې سخت ګزار او پاکستان څخه د طالبانو غوښتنه. جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. امرالله صالح وایي د طالبانو رژیم دننه هیواد کې د یو دیکتاتور او بهر کې د پاکستان تر ملاتړ لاندې اداره ده چې د مدني فعالیتونو او لیکونو له لارې نشي اصلاح کیدی. د اشرف غني لومړي مرستیال امرالله صالح د جمعې په ورځ یعنې جنوري 28 په یو مقاله کې لیکلي چې د طالبانو هیڅ یو وسیله او طریقه خپلو موخو ته د رسیدو لپاره مشروع او انساني نه ده. هغه زیاته کړه چې د طالبانو مشران ټول د پاکستان د استخباراتو کارکوونکي وو او کورنۍ له استثنا پرته د پاکستان په ښارونو کې میشتې وې. ښاغلي صالح وویل د طالبانو رژیم د مقالو په لیکلو او مدني فعالیت سره نشي اصلاح کیدی او زیاته یې کړه که دا ډله وغواړي چې مشروعیت لپاره خلکو ته ورسیږي نو بنسټ به یې ورمات کړي. هغه زیاته کړه مقاومت په ټولو اړخونو کې یو ملي اړتیا ده، که نه نو موږ باید خپل ټول مادي او معنوي ارزښتونه پرېږدو. که طالبان د ولسي ملاتړ په نوم څه ولري باید ټاکنو ته ولاړ شي. بلخوا متقي یوسف ته ویلي پر ډیورن کرښه باندې ولسونو ته اسانتیاوې غواړو. د هیواد د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مولوي امیر خان متقي د پاکستان د ملي امنیت له سرکار سره په لیدنه کې ویلي چې د ډیورن فرضي کرښه د دواړو اړخونو ته د پرتو ولسونو، ناروغانو او سوداګرو لپاره باید د تګ راتګ اسانتیاوې برابرې شي. د بهرنیو چارو وزارت وایند عبدالقهار بلخي ویلي چې متقي له یوسف سره په لیدنه کې دغه راز ټینګار کړی دی چې د ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان سره د پاکستان د تجارت لار خلاصه کړې ده او په خبره یې دوی له پاکستان هم تمه لري چې د افغان سوداګرو لپاره اړین سهولتونه برابر کړي. بلخي زیاته کړې ده چې محیط یوسف هم د خپل حکومت له لوري د همکاریو ژمنتیا څرګنده کړې ده او یادونه یې کړې ده چې د دواړو هیوادونو لیدلوری اقتصاد محوره دی. د هغه په خبره په لیدنه کې دغه راز هوکړه شوې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ پراختیا لپاره د دواړو غاړو ته ګډه کمیټه جوړه شي څو په راتلونکي کې په سوداګریزه برخه کې پیښیدونکي خنډونه حل شي. درنو لیدونکو، تاسو که د دې موضوع په اړه کوم نظر لرئ کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.